د برېښنا دوامداره روښنایي ګډ مسؤلیت ته اړتیا لري. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکو لپاره د اوړي د ګرمو ورځو یوه بوخته غرمه. هغه کارکوونکي چې ګرمه هوا کې د کار جامو او وسایلو سره د خلکو کورونو روښانه ساتلو لپاره هڅې کوي. با فرارسیدن فصل تابستان و گرمی هوا شدت مصرف برق هم بیشتر شده. شدت مصرفی که باعث چالش پرچوی برق شده. با به میان آمدن چالش پرچوی برق اما کارمندان فنی و تکنیکی د افغانستان برېښنا شرکت آنچه که شما در تصویر میبینین دست روی دست ننشستند و عملا دست به کار شدند تا این چالش برطرف شود. مثل که ما فعلا در ساحه قریه نوآباد بگرامی هستیم، جایی که تلاش ها جریان دارد تا در این ساحه چالش پرچوی برق برطرف شود. فعلا امیلان هوایی ما که آمدن با خاطر اضافه باری که در برج بود، که اضافه باری از بین بره و مردم برق صحیح پیدا کنه، از خاطر از اون پروسه را شروع کردیم که بخیر کار جریان داره. د کابل بګرامۍ او نوآباد اوسیدونکي د دغو کارکوونکو پر وخت پاملرنې او د خپلې سیمې د برېښنا ستونزو حل ته خوښ دي او د دوی ترڅنګ خپل ځانونه هم مسؤل ګڼي چې د اوړي په موسم کې د برېښنا لګښت کې سپما ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کلی مردم مسئله داره که باید وقتی که گرمی میباشه مصارف برق سرپرجویی کنن. مردم هم باید کوشش کنه که در مصرف برق صرفه‌جویی کنن و چیزهای اضافی را روشن نکنن. د دې ترڅنګ د افغانستان برېښنا شرکت رهبري په تیرو میاشتو کې د برېښنا شبکې بشپړې ډاډمنتیا او ښه والي لپاره اغېزناک ګامونه پورته کړي دي، لکه د برېښنا لیږد او ویش مزو اضافه بارۍ ستونزو حل او ډاډمنتیا، د شبکې تخنیکي اصلاح او تخنیکي وسایلو پر وخت رغونه چې د پرچاویو په کمښت کې مهم رول درلودلی دی. ما در شهر کابل تقریبا 41 لاین ولتاژ متوسط اضافه بار داریم که اخیراً به خاطر رفع اضافه باریشان 17 لاین جدید ترویع و برآورد شد و خوشبختانه 5 لاین کاتگوری اولش که سبستیشن های چمتله است، سبستیشن شمال است، سبستیشن ارغنده است، سبستیشن بدخاک است، به پای اکمال رسیده و تقریبا 3 لاینش کاملا تکمیل شده، 2 لاینش تا 98% کارشان شده. ان شاء الله که دمی 1 ماه یا 2 هفته نزدیک اونم داخل شبکه میشه و با تمدید دمی 5 لاین تقریبا 12 لاین ولتاژ متوسط اضافه بار ما رفع اضافه باری میگرده و کدمی اواخر به تعداد 32 پای ترانسفورمر توزیعی شبکه شهر کابل توانستیم که رفع اضافه باری کنیم. د افغانستان برېښنا شرکت د رهبرۍ او تخنیکي ټیمونو پرلپسې هڅو سربیره د شبکې د ښه والي او تخنیکي ستونزو د حل ترڅنګ که خلک هم د برېښنا پر مسؤلانه او اړتیا وړ مصرف برخه کې همکاري وکړي، تمه ده چې د اوړي په دې تودو ورځو کې به تر ټولو لږې پرچاوې او شپه مهال تر ټولو ډیره روښنایي تجربه کړو.